د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. افغانستان څخه یو شمېر ستانه شویو برتانوي پوځیانو ځانوژنه کړې. د برتانیا د وسلوالو ځواکونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي یو شمېر هغو برتانوي سرتېرو چې په افغانستان کې یې دنده ترسره کړې وه په ده هېواد کې تر وروستیو تحولاتو وروسته یې ځانوژنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې وروسته تر هغه چې طالبانو په ډېره ډراماټیکه توګه په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه، برتانوي سرتېرو چې مخکې یې هم ذهني توازن سم نه و ځانوژنه یې کړې ده. د برتانیا د دفاع وزارت یو لوړپوړی چارواکي جیمز هپي هم دغه خبر تایید کړی دی او زیاته کړې ده چې دا سرتېری د افغانستان له ماموریت څخه تر ستنېدو وروسته پر ژور خفګان اخته و او کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه نو له ډېرې مایوسۍ یې خپل ځانونه وژلي دي. په ورته وخت کې د یو بل خبر له مخې امریکا کې د وسلوالو بریدونو پر دوام نن د دغه هیواد په فلوریډا ایالت کې په یو وسلوال برید کې 4 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا برید هغه کس کړی دی چې په افغانستان او عراق کې جګړه کړې وه او اوس په کور ناست و. راپورونه وایي چې په وژل شویو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی چې د خپلې مور په غېږ کې یې ساه ورکړې وه. نوموړی چې د مرمۍ ضد واسکټ یې هم پر تن و د پولیسو له لوري نیول شوی دی او اوس مهال تر پوښتنو لاندې دی. تر اوسه د پیښې انګېزه روښانه شوې نه ده. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرته هم چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.